ستړي لوګي تندې په نازک وجود منو وطن به جوړو. د کاپیسا ولایت امنیه قمنداني به په ښاري برېښنا وصل شي. ولس هیلې به سرته رسوو وطن به جوړو. د کورنیو چارو وزارت د امنیتي امنیت اړوند د تعمیرات لوی ریاست نظامي مرستیال او نور اړوند مسؤلینو د یادې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. یو وخت موږ به وینې ورکولې ازادۍ ته، اوس ورته رغونې دی خولې پرې تویو. وطن به جوړو وطن به جوړو. نننۍ داسې پروژه ده چې زموږ او ستاسې د کاپیسا ولایت د امنیه قمندانۍ د تعمیرونو د پرسونل د برق په رابطه پروژه ده. ملګري جریان کې دي چې موږ په دې رابطه ډېر زیات مشکلات لرل. هغونه برق چې څونه ضرورت و دلته ادارو ته کمپیوټرونو ته، اوس خو تاسو ته جریان معلوم دی چې ټول وسایل د برق ته ضرورت لري. نو زموږ د قمندانۍ د برق مشکل ډېر زیات و. بیا مغه و چې قمندان صاحب او ملګرو د دې پیشنهاد وزارت ته وکړ. الحمدلله چې وزارت زموږ پیشنهادونه منظور کړل او نن موږ او تاسې د هغې د پروژې د میلمنو په وړاندې د هغې پروژې د افتتاح شاهدان یو. دا ډېر د شکر او د حمد ځای دی. د برېښنا د وصل پروژه به په 3 میاشتو کې تکمیل شي چې 5 میلیونه افغانۍ لګښت یې د کورنیو چارو وزارت له انکشافي بودجې څخه ورکول کیږي. نن الحمدلله موږ راغلي یو کاپیسا ولایت ته. هغلته موږ څو پروژې لرلې چې د هغو پروژو نه یو پروژه د برق ده. برق یو اساسي پروژه ده او بیا خاص کر د قمندانۍ د مجاهدینو ډېر ضرورت و. نو په هغه اساس باندې رهبرۍ د وزارت داخله د تامیناتو معاینت او د تعمیراتو ریاست دا لازم وبلله چې د مجاهدینو دغه مشکل حل شي. هغه پروژې منظوري راغله په اصولو د تدارکاتو باندې پروژې شرکت ته ورکړل شوه. د هغې پروژې قیمت 15 میلیونه ده او چې په دې سره به د مجاهدینو د برق مشکل انشاءالله د الله په فضل باندې حل او فصل وي. بل ورته بیا د تعمیراتو لوی ریاست نظامي مرستیال او ورسره مل پلاو یې د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ امنیه قمندانۍ د جومات جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. یا جومات به د 2 میاشتو په لړ کې تکمیل شي چې په یو وخت کې د 200 لمونځ کوونکو وړتیا لري. وطن به جوړو وطن به جوړو. دلته مجاهدین د جومات له ستونزو سره مخ وو. نو بیا د هغوی چې پیشنهادونه وزارت داخلې ته تامیناتو معاینت ته رسېدلي وو، په هغو باندې نن الحمدلله موږ ته شادي حال چې تیږه کېښودل کېږي. له نن نه به کار شروع کېږي او دا کار به تقریبا انشاءالله 7 میاشتې وخت نیسي. په 7 میاشتو کې به یاده پروژه تکمیلیږي. په دې جومات کې به په یو وخت باندې 200 لمونځ کوونکي جایږي. د دې غیر ولس هیلې به سرته رسوو وطن به جوړو وطن به جوړو.